زنګ او بیزوګانې. وختونو کې په یوه کلي کې یو غال ژوند کاوه. هغه به تل د خلکو کورونو ته او هر څه به یې غلا کول. یو ورځ کله چې هغه له معبد څخه تېرېده یو ډېر ښکلی زنګ یې ولیده. هغه زنګ یې واخیسته او فکر یې کاوه چې که زه زنګ وپلورم زه به ډېرې پیسې ترلاسه کړم. دا به ما ته ډېرې پیسې راوړي. غال په خوښۍ سره د ځنګل په لور روان شو، خو د تللو په وخت کې یو زمري د زنګ آوازونه یې واورېدل. دا د څه شي آواز دی؟ زه باید پوه شم. وای نه زمریه، هیله کوم ما مه خوره. زمری ډېر ژر هغه غل یې مړ کړ او زنګ هم د غله له لاسه وغورځېده. څو دقیقې وروسته کله چې زمری لاړه د بیزوګانو یو ډله له ځنګل څخه تېرېدله. د تللو په وخت کې هغوی یو ښایسته او ځلانده زنګ یې ولیده. وګوره هغه ځلانده شی به څه شی اوسېږي. دا یو زنګ دی، راځئ چې دا واخلو. بیزوګانو په خوشحالۍ سره زنګ یې واخیسته. واو دا زنګ څومره ښه اواز ورکوي. زما د زنګ آواز خوښ شو، راځئ چې ورسره لوبې وکړو. او ډېر ژر بیزوګانو له زنګ سره یې لوبې پیل کړې او ډېر خوشحاله ول. ولې له ځنګل څخه دا آوازونه راځي؟ دا ډېره عجیبه او ډارونکې ده. شاید هلته یوه غټه بلا انسانان مړه کوي او خپله خوشحالۍ په یو زنګ تجلیلوي. زه باور نه کوم چې دا یوه بلا اوسېږي. زه به رښتیا پیدا کړم. نو د همدې په خاطر زړورې ښځې تصمیم ونیوه چې په شپه کې ځنګل ته لاړه شي. زموږ په کلي کې څه تېرېږي؟ اعلی حضرته، زه کولی شم چې دا ستونزه حل کړم او بیرته سوله خپل کلي ته راوړم. ته به څنګه دا کار وکړې؟ اعلی حضرته، که تاسو ما ته لږې پیسې راکړئ زه به دا ستونزه حل کړم. سمه ده، زه به تا ته پیسې درکړم او زه به تا ته یو انعام هم درکړم که ته خپل کار کې دې کامیابه شې. مننه اعلی حضرته، زه به دا ستونزه حتما حل کړم. هغې ښځې په هغه پیسو باندې چې پاچا ورته ورکړې وې میوه او ترکاري واخیستله او د یوې ونې لاندې کېناستله. زه به دا کار وکړم تر څو خپل کلی وژغورم. هیله کوم ما سره مرسته وکړه خدایه. وروسته له دعا څخه هغې ښځې خپل شیان یې واخیستل او د ځنګل په لور روانه شوه. هغې میوې او ترکاري یې په ځمکې واچولې او د یوې ونې شاته پټه شوه تر څو بیزوګانې د هغه شیان وخوري. دا څومره ډېره ډوډۍ ده. راځئ چې زنګ پرېږدو او ډوډۍ واخلو. ټولو بیزوګانو د ډوډۍ په کتلو سره زنګ یې د یاده ووته او زنګ یې لاندې واچوه. ښځې ته فرصت برابر شو او زنګ یې واخیسته او ډېر ژر خپل کلي ته لاړه. هغې زنګ یې پاچا ته ورکړ. تا بیرته زنګ راوسته، تا څنګه دا کار وکړ؟ اعلی حضرته، دا بیزوګانې وې چې له زنګ سره یې لوبې کولې او اوازونه یې جوړول. ما یو پلان جوړ کړ او زنګ مې له دوی څخه بیرته واخیسته. آفرین، ستا زړورتیا او هوښیاري زموږ کلی یې وژغوره. خلک هم د ښځې له دې کار څخه ډېر خوشحاله ول. هغه په رښتیا سره هم زړوره ده. موږ طالعمنده یو چې دا د خپل منځ کې لرو. پاچا ښځې ته یې د سرو زرو سکې ورکړې. ښځه د سکو په کتلو سره نوره هم خوشحاله شوه. دا هم ستا انعام دی، هوښیارۍ او زړورتیا په بدل کې. مننه اعلی حضرته. وروسته له دې پیښې څخه کلي کې سوله راغله او هغه ښځه هم د خلکو په منځ کې ډېره ګرانه شوه. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل لایک، سبسکرایب او زنګوله ووهئ.